نننی زموږ چې کومه ویډیو دغه د حمزه بابا باره کې ده، د حمزه بابا باره کې به موږ د سر نه ډېر څه وورو. د پښتو ادب ستوری خدای بخښلی حمزه بابا څوک و، که د ده په اړه موږ سره تاسو خپل نظر شریک کړئ. ډیره مننه شهیره. حمزه بابا د پښتو په لیټریچر کې داسې یو نوم دی چې حمزه بابا د پښتو د ادب نه وځي نو نیمګړی کېږي، بیا پښتو ادب پې نیمګړی کېږي، شاعري پې نیمګړی کېږي. موږ پیژنو چې حمزه بابا هغه سړی و چې د پښتو غزلې د نورو ژبو غزل سره یو برابر کو، د دې وجې نه هغه ته بابای غزل ویلی شي. نو حمزه بابا د شلمې صدۍ د پښتو ادب هغه نوم دی، غني خان سره او نور یو څو داسې لوړو نومونو سره چې که حمزه بابا تی لرې کړی شي نو د پښتو ادب پې نیمګړی کېږي. د حمزه بابا کوم ځای کې پیدا شو؟ نو حمزه بابا خیبر ایجنسی چې اوس ورته ډسټرک خیبر ضلع خیبر ویلی شي، نو هغې کې پیدا شو. خیبر هغه ضلع ده چې د افغانستان او د پاکستان سرحدي علاقه ده، نو په دغه کې پیدا شوی او خاطر په یو خپل غزل کې د خپلې خیبر علاقې داسې تعارف کوي چې د خاطر رنگین غزل ته حیرانېږم ګینې خړ خیبر کې څه دي بې د خاورو. نو دغه خړ خیبر ډېر اعلی خلک پیدا کړی دی، په هغې کې یو غټ نوم چې دی نه دا حمزه بابا دی. حمزه شینوري په خیبر ډسټرک کې دغه خیبر ضلع کې پیدا شوی او د پیدایش کال یې چې کوم دی نو 1907 کې چې کوم دی نو پیدا شوی او د 15مه پورې سبق یې خپل کلي کې ویلو او د دې نه بعد اسلامي کالجیټ سکول چې دی، اسلامي کالج چې کوم سکول دی نه هغې کې داخله اخیستې وه او چې د میډل نه لاړ باره باندې 9 ته لاړ، نو بعد دغه ټیم کې کتاب سره او سکول سره شوق نه نو سبق یې پرېښوده، نو دا یې د سکول هغه بس سکول یې هم تر دغې پورې ویلی دی. سرجي څنګه چې تاسو ووایئ چې حمزه بابا په 10م جماعت کې چې کوم دی سبق نیمګړی پرېښوده او د حمزه بابا شاعري چې کوم دی صوفیانه شاعري ده، نو آیا حمزه بابا خپله هم صوفي و؟ د دې په اړه موږ ته څه ووایي؟ بس دا خو شایانه ډېر ښه تپوس ته یې چې حمزه بابا چې 1930 کې 1930 کې د حمزه بابا پلار وفات شو که نه، نو د پلار د وفات نه بعد او بیا حمزه بابا خو سبق هم پرېښوده، نو چې دا سبق یې پرېښوده پلار یې وفات شو، نو د دې نه پس دلته کې پېښور چوک یادګار کې دلته به یو صوفي سړی و یو، نو هغه ته چې کوم دی نو ملنګ باچا به ورته وي سید عبدالستار شاه باچا یې نوم و، نو ملنګ باچا سره چې کوم دی نو حمزه بابا لاړو او دغه نه یې لاسنیوه وکړه. اوس دغه وخت کې د حمزه بابا بیا شاعري شروع کړې وه، نو چې حمزه بابا کله لومبي شاعري کوله نو دا اردو کې وه، لکه حمزه بابا شاعري سټارټ د اردو نه اخیستی دی، خو بیا د هغې نه بعد داسې وشو چې خپل پیر صاحب ورته چې کوم دی عبدالستار شاه باچا ورته دا ووایي چې ته خپله شاعري په خپله مورنۍ ژبه کې وکړه، پښتو کې شاعري شروع کړه. نو حمزه بابا د هغې نه بعد شاعري پښتو کې شروع کړه. نو حمزه بابا د دغه ملنګ باچا نه د ده نه لاسنیوه وکړه، بیعت یې وکړو، هغه صوفي سړی و. نو حمزه بابا لکه پریکټیکلي عملي طور سره دې دنیا ته را داخل شو او په دې لاره یې باندې تګ شروع کړو. نو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا صوفیزم چې دی او دا روحاني دنیا نه دی کې دا خدای ته د نږدې کېدو هغه سټیجز دي. نو حمزه بابا چې کله رومبي کله بیعت وکړو او نو دا شعر یې ویلی په رومبي وخت کې چې ما پر ورو ښکاره کوي و ماته، ما پر ورو ښکاره کوي و ماته د کائنات په زړه کې راز یم زه، لکه د دې نه دا مطلب دی چې هغه ځان پېژنګلو خپل ځان معرفت ورته خدای نصیب کو. بیا د دې نه پس چې کله د دغې صوفیزم بل کوم سټیج دی او هغې ته حمزه بابا ورسېدو، نو هغې کې حمزه بابا یو شعر ویلی دی چې ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان کا، ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان کا، نو ځان د ځانه څنګه قربانېږي زه حیران یم. دې ته صوفیان خلک وحدت الوجود وایي. او د دې نه پس چې کوم بل سټیج دی او هغې ته حمزه بابا لاړ، نو هغې باره کې شعر ویلی دی چې هغه څوک دي چې به حق نه وایي ځان ته، هغه څوک دي چې به حق نه وایي ځان ته، که سوروار په درست جهان کې یو منصور شو. نو دا د فنا فی الله هغه مقام دی چې حمزه بابا نو د دې ګورئ د دې ټولو نه موږ ته دا معلومیږي چې حمزه بابا پریکټیکلي عملي طور سره لکه دکې دنیا ته تللی و، روحاني دنیا کې هغه تک کو او خدای د نزدېکت هغه سفر کې چې کوم دی نه روان و، نو مکمل په خپله هم صوفي و، ځکه یې صوفیانه شاعري کړې ده. ځینې پوهان او بلکې ټولې پښتونخوا خلک حمزه بابا د غزل بابا وایي، نو آیا هغه په نظم کې هغه ستړی نه وي کړی څنګه چې غزل کې کړی وي که نه؟ ټیک شوه ډېره ښه تپوس دی. حمزه بابا خو اول خلک صرف د یو ښه شاعر په طور باندې پېژني که نه، نو دا ډېرو خلکو ته معلومه نه ده چې حمزه بابا صرف شاعر نه و،
بلکې حمزه بابا ډرامې لیکلې وي په سوونو باندې لیکلې وي او د ریډیو پاکستان نه په هغه زمانه کې هغه ډرامې نشر شوې هم وي. نو حمزه بابا یو لوی ډرامه نګار و، ناول نویس و، نقاد و، لکه تنقیدونه به یې لیکل او د دې نه علاوه نور د هغه د ژوند ډېر اړخونه وو. نو صرف تر دې پورې لکه صوفي و، عالم و، نو داسې نه وګینې چې حمزه بابا صرف یو شاعر دی او بیا دا دی چې او چې څوک یې پیژني چې دا شاعر دی نو بیا یې تر دې پورې محدود کړی دی چې ګینې بس حمزه بابا بابای غزل دی، د غزل بابا دی، نو ګینې د غزل نه، بلکې حمزه بابا غزل سره سره ډېر ښه نظمونه لیکلي دي، قطعې لیکلي دي، رباعیانې لیکلي دي او په هر صنف چې کوم دی په هغې ښه کار کړی دی، هغه بالکل لکه ښه برابر دی. صرف مسله دا ده چې او د غزل چې کوم دی نه لکه دا لکه یو ښه خبره ده چې د غزل ډېر ښه دی، نو چې ډېر ښه دی نو هغه نورې لکه داسې لکه دا پکې هغه ډومیننټ شو که نه، نو غزل یې ډېر زیات ښه دی د دې وجې نه چې صرف هغه خلک ورته بابای غزل او دا ورته ویلی شي. سرجي موږ اکثر مطالعه کوو چې ډېر شاعران کام پرست دي. آیا حمزه بابا هم کام پرست شاعر و او که و نو د ده قامي شاعري څنګه ده؟ ټیک شوه، که حمزه بابا بالکل کام پرست و او د هغه شاعرۍ نه به موږ ته ښکاره شي چې څنګه کام پرست و او قامي شاعري کړې ده، د هغې قامي شاعرۍ نه یو څو شعرونه مو وړاندې کوو نو تاسو ته به معلومه شي چې حمزه بابا څنګه شاعر و، کام پرست شاعر و. نو ما ټیټ ورته لیمه کړه زما سر نه ټیټېده، ما ټیټ ورته لیمه کړه زما سر نه ټیټېدو، شاید چې په الفت کې هم پښتون پاتې کېدم. نو لکه ما له خپل پښتون مزاج د دننه نه پښتون ضمیر د اجازت نه راکوو چې زه دې ورته ټیټ شم که نه. لکه په عشق کې هم لکه خوشحال بابا په شان چې کوم دی نه هغه کوزه غاړه نه وړي. او حمزه سفر که د حجاز وي نو هم، حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم او وایي اغیار چې د دوزخ جبه ده زه به جنت ته پښتو سره ځم. نو دا یو شعر خو بالکل لکه ټولو پښتنو ته یاد دی، په یاد یاد کړی دی. دې سره د حمزه بابا نور چې داسې قامي شاعري ده که نه چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا، چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا، زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا. او خپلې ژبې خپل تهذیب ورته چې شا کړه، خپلې ژبې خپل تهذیب ورته چې شا کړه، ملګرتیا له هغه کامه ژوندون نه کا. اول خپله ژبه پس ته نورې ژبې، اول خپله ژبه پس ته نورې ژبې، بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا. او بل ځای وایي خدای زده څه راز دی په بابا او په ماما کې، خدای زده څه راز دی په بابا او په ماما کې، ورد دی د ماشوم دغه الفاظ په ابتدا کې او هم په ابتدا کې په خوله باندې دادا وي، هم په ابتدا کې په خوله باندې دادا وي، هم یې کله کله په خبرو کې کاکا وي. نو ښکاري راته دا چې فطرتي ژبه پښتو ده، ښکاري راته دا چې فطرتي ژبه پښتو ده، ګویا په اول کې انساني ژبه پښتو ده. او بل ځای کې چې کوم دی نو بله یو څو شعرونه دي چې پرې نه وځي په ښکته پښتنو، چې پرې ونه ځي په ښکته پښتنو پښتو، چې پرې ونه ځي په ښکته پښتنو پښتو، کړی جګه تر اسمانه پښتنو پښتو. او کړی سور داسې تارونه د ملت د رباب، کړی سور داسې تارونه د ملت د رباب، چې هره پرده غږ کړي چې پښتو پښتو. نو دا د حمزه بابا هغه قامي شاعرۍ هغه یو څو شعرونه دي. تاسو خو د حمزه بابا لنډه پیژندنه وکړه، خو که د دې نه علاوه د بابا نور څه شعرونه یې نو موږ سره شریک کړئ. ټیک شوه ټیک شوه. د حمزه بابا خو ډېر ښکلي ښکلي شعرونه دي. دا یو داسې یو څو شعرونه به دا وو چې حمزه بابا وایي زما زړه دې وي داغدار خو، زما زړه دې وي داغدار، ستا خالونه په رخسار خو، ته رنګ رنګ جوړوه زلفې، ته رنګ رنګ جوړوه زلفې، زما عمر دې بدار خو. او ته زما د کور په لاره او زه ستا د کور په لار خو، په جړا زما سوالونه، جړا زما سوالونه، په خندا راستا انکار خو. او نن دې کړې دنداسه ده، نن دې کړې دنداسه ده، اور دې بل په هر گفتار خو. او ستا تازه نه خیوي نازونه، ستا تازه خیوي نازونه، د حمزه تازه اشغار خو. بل ځای کې حمزه بابا وایي چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا، زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا. زه له وخته ګیله نه کړم چې خادي زما یوړه، زه له وخته ګیله نه کړم چې خادي زما یوړه، خو کاروان مې د همت او استقلال بیرته راستون کا، چې زمونږ کوم هغه همت او استقلال و پخوا نه اره راستون کا. په ګلشن یې کړې بدلې دا زما واړه شډلې، په ګلشن یې کړې بدلې دا زما واړه شډلې،
هر یو زڼې د ملت مې تیغ په لاس کې را زرغون کا او خدای زیات کړي یو په لسه د پښتو د لیلا حسن خدای زیات کړي یو په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه در مجنون کا دا هسې رنګ د جمعیت لټون پکار دی هسې رنګ د جمعیت لټون پکار دی د پښتو د زلفو لا خورون پکار دی او آینه د ننني تهذیب د ښه ده آینه د ننني تهذیب د ښه ده خو جوهر پرې د ساده پرون پکار دی او په سبا دې زه دومره مین کړم په سبا دې زه دومره مین کړم چې په هر څه باندې ستا پرون پکار دی او شوګیري د خپل زنګون د پاسه خوند کا شوګیري د خپل زنګون د پاسه خوند کا خو د خوب د پاره ستا زنګون پکار دی بل ځای کې وایي زه چې ښکلي ستا د در خاورې په سر شوم زه چې ښکلي ستا د در خاورې په سر شوم عجیبه چې ستا په در شوم در په در شوم نو عمري حسن دی روزي شه غنم رنګه عمري حسن دی روزي شه غنم رنګه خیر دې زکه دی د دیدن عمري نه هر شوم او ستا ځواني ګله دننه چې مسکای شوه ستا ځواني ګله دننه چې مسکای شوه زه د عقل د جامې نه را بهر شوم او ته چې وایې چې حمزه دې خدای زما کړي ډېر ښه شعر دی ته چې وایې چې حمزه دې خدای زما کړي جوړ تر اوسه به د بل وم اوس خبر شو ډېر